قدرمنو د چترال د سیل د لړۍ درېمه کړۍ نن زمونږ درېمه ورځ ده او موږ به نن یو ډېر کلچرلی ریچ ځای ته ځو چېرته چې یو خپل ځانګړی کلتور دی. تاسو وینئ زما په شا باندې زه داسې په یو دوه چنګې روډ ولاړ یم. دا لاندینی روډ چې دی 20 کیلومتره فاصله پس دا بمبوریت ته رسي، چاته چې کافرستان هم ویلی شي. کلاش یو ځان له کلچر دی. دا نیغ روډ چې دی دا بیا چترال ته تللی دی. موږ به ځو د وادي کلاش چې کوم دی نو 3 ویلیز دي. یوه بمبوریت ده چې هغه په 18 کیلومتره فاصله باندې ده، یوه رمبور ده چې هغه په 14 کیلومتره فاصله باندې ده، او درېیمه بیا بریر ده چې هغه موږ سره په 20 کیلومتره فاصله باندې هم د دې ځای نه ده. د دغه ځای خپل یو ځایي کلتور دی. د هغه خلکو ناسته ولاړه، ژوند، جواک، خوراک، څښاک، مړی، ژوندی، خوشحالي د دې یو ځانګړی کلچر دی. دغه هر څه به درته ښیمه، د لارې دا ټول سفر درته هم ښیمه. ما سره اوسئ. دنګې ډېرکۍ ته راختلي او دلته سګنل هم نشته، کوم ځای کې چې چک پوسټ دی د لیویز والا دی. نو تاسو کاینډلي هغو ته ووایئ چې ډي سی صاحب یا کنټرول روم نه رینګ وکړي که نه، نو موږ سره چونکې ان او سی نشته دی او دوی ته لږ ریکویسټ وکړي. جی 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 صحیح ده، موږ انتظار کوو. دلته سګنل نشته بل ځای کې، موږ بره یو ځای ته راختلي. ها وا وا اوکې، زه انتظار کوم. د بمبوریت په لاره باندې دغه کوږ روډ به ووهې، بیا چې یو خاص ځای نه راتېر شي نو د لیویز واړه ولاړي او بغیر د ان او سی نه خلک نه پرېږدي. څومره چې ټورسټ دي سیلانیان هغو ته مې خواست دی چې خامخا ان او سی راخلي، ځکه چې دا لیګل فریم ورک دی. بیا دلته ایشوز یو اوس خو چونکې د کرونا وایرس د وجې نه دغه مسله نور هم زیاته شوې ده. موږ هم د دغه ستونزې سره مخ وو. هلته بیا سګنل نشته دی، په یو دنګه ډېرکۍ باندې رالو، د هغه پل مو کراس کو او دلته راشد هم بره ناست دی. موږ اوس کوشش کوو چې چېرته چاته ټلیفون وکړو او ان او سی راواخلو. نو د دې دپاره په دې ډېرکۍ باندې کېناسته ډېر مهم دي. نو دا یار بلحاظ ستړی شوی هم دی، سګنلو ته اوس انتظار کوو. دا سختې پختې پکې په لاره هم راځي. نو څومره چې ټورسټ راځي په کار ده چې د مخکې نه هغو کلیر وي. خو زموږ به حکومت وقت هم دا خواست وي چې مهرباني کوئ دلته چې څومره ټورسټ راشي اس او پیز د خیال وساتي. خو ټورسټ د دې ځای د اکانومي هغه بیکبون ثابتېدی شي، نو دومره سختي نه ده په کار. د دې دپاره څه نه څه نرمي د یو خاص اس او پي لاندې په کار ده. هغه د سګنل ستونزې سره دا سیلانیان د پنجاب نه راغلي دي، دیو هم مخ دي، دیو هم د ان او سی ستونزه لري، راغلی دي بره د سګنل په درک باندې ولاړ دي. سیلانیان راګیر شوي دي او دلته یوه غټه ستونزه ده او ډېر ملګري دي، تکلیف دی. ان او سی آپ لوگوں نے نہیں لی تھی بھائی؟ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا. اچھا، تو یہ جب آپ لوگ آتے ہیں تو پتہ نہیں کرتے پہلے کہ کدھر جانا ہے، تو اس کا راستہ کس طرح ہے، ان او سی چاہیے یا نہیں؟ ابھی تو کووڈ-19 بھی ہے. راستہ تو پتا تھا، ہمیں کیا پتا تھا کہ این او سی چاہیے یا پہلے دوست آتے رہے ہیں، ایسے ہی آتے رہے ہیں. اچھا
د بمبوریت د بازار لارې کوڅې دي تاسو کتی شئ د دې ځای دا چاپیرچل قدرمنو د کیلاش په ویلی کې منګ روانو دا کیتی پیتی بچی چیری دا کیلاشی نام کیا ہے بیٹا کیا نام ہے نام دا نخی زمنګ گایډ چې کوم دی نو دا کالا خان صاحب دی او منګ ګرځو د دې خلکو دا کلچر چې دی دا لګ ایکسپلور کوو چې دلته څه دي څه قصې روانې دا چا کالا خان صاحب یہ آپ بتاتے چلو نا یہ طرز تعمیر اور یہ سب سے پرانا گھر ہے یہاں یہ سب سے پرانا گھر ہے اچھا تو کوئی خاص نام ہے اس گھر کا یا کیا خاص نام تو نہیں یہ ڈیزائن نہیں ان سے پتہ چلتا ہے نا کیونکہ اچھا یہ جو طرز تعمیر ہے ان سے پتہ چلتا ہے کہ یہ سب سے پرانا گھر ہے نہیں یہ سب سے پرانا گھر ہے یہاں اچھا 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 صحیح اور کیلاش په ویلی کې هم یو دوه درې فینز را پیدا شو ناڅاپي دی ومنګه مندلو څنګه یا لکه تاسو خیر ټیک ټاک د چرته نه رالی تاسو راشد صاحب ته سپیشل السلام علیکم راشد خان ډیره مننه کم شعر خوښ دی کم تاسو ته ډایلګ خاراشد ته دی څه شعر ډالې کې زب چې دای کم فرمایشو کې هغه ورته ډالې ارشاد ډالې کم یو وایي تاسو کم فرمایش کوم ستاسو د موسم مطابق یو فرمایش تاسو چې دا جرګې او سلاګانې کوئی نه وخت بشي د موسم مطابق د دې موسم نو زب ورته عزیز مانیروال شعرونه ومه چې ارشاد د غره په سر کچا کوټه دا اها او باران وریږي واه واه د غره په سر کچا کوټه دا آها او باران وریږي د چا د یاد را سره شپه ده او باران وریږي هاي هاي په سر کچا کوټه ده واه واه زه چې زو خاله کې ثانک یو سو مچ واسه تصویر وبا کالا خان را سره عمر روان دی او مونږه روانو په دې لارو کوڅو کې جی اس طرف هم چلے دا جی د دې نه تاسو اندازه لګولای شئ کہ دلتا بالکل داخلہ کو اس کے بارے میں پتہ ہے جی اس کے بارے میں پتہ ہے کیا ہے یہ جسٹخان ہے اگر لاش میں کوئی فوت ہو جاتا ہے اچھا یا فوت ہو جاتی ہے جی جی اس کو یہاں پر رکھا جاتا ہے اور یہاں پر اس کے لیے وہ سوگ منایا جاتا ہے اچھا وہ میت جو ہے وہ یہاں پہ آپ لوگ رکھ دیتے ہیں اور سوگ مناتے ہیں پھر 3 دن کے لیے نہیں یہ ایک دن کے لیے تو یہ کس طرح آپ ان کو نیچے لے کے جاتے ہیں وہاں سے ہے راستہ لیکن ابھی وہاں سے بند ہے راستہ بند ہے اندر سے ماتم یہاں پر کرتے ہیں اچھا صحیح اس جگہ کا نام کیا ہے کالا خان جسٹا خان یہ کلاشی لوگوں کا اپنا وہ کلچرلی اچھا قدرمنو دلته دیو چې کما څوک وفات شي یعنی هغه دلته بیا پروتي او ورځ او دلته یو لوی جشن منځل کېږي د هغه کار زیار منډې تړي چې هغه څه کړي په دې ژوند کې که نه نو هغه ټول بیا دیو ستایي او د هغه مړی چې دی نو په دغه انداز سره خخی روانو کالا خان یہاں کا لوکل گائیڈ ہے چترال یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے خود تو یہ ہمیں گائیڈ کر رہے ہیں جی کالا خان صاحب بتاتے چلو جناب اب انہی راستوں سے ہم چل رہے ہیں ہاں یہ گلیاں ہیں بس یہ گلی اچھا یہ لوگ بالکل مائنڈ نہیں کرتے جو باہر سے ٹورسٹ آتے ہیں لوگ آتے ہیں کیمرے لے کے آتے ہیں یہاں پر ٹورسٹ ہر قسم کے آتے ہیں نا اچھا ہر قسم کے ٹورسٹ ہوتے ہیں ہر لیکن قسم ڈیپینڈ ٹورسٹ پہ کرتا ہے اچھا ان کو تنگ کرنا ہے یا نہیں اچھا پوچھ کے کدھر جانا ہے یا نہیں اچھا اچھا اس طرف جائیں گے ہم ہاں جی سر اچھا یہ غصہ ہو رہی ہے میرے خیال پر یہ بچی اچھا یہ اوائڈ کرتے ہیں کیمرے کو ہاں ان کو وہ تنگ کیا گیا ہے نا ہاں ہاں یہ بہت تنگ کیا گیا ہے جتنے بھی ہمارے لوگ سن رہے ان لوگوں کو تنگ نہ کیا کرو یہ بالکل ایک الگ کلچر کے لوگ ہیں تو ان کو اگر تنگ کیا جائے پھر یہ لوگ اریٹیٹ ہوتے ہیں تنگ ہوتے ہیں ان سے پوچھ کر کیا نام ہے بیٹا بی بی لوگ تنگ کرتے ہیں آپ کو ہاں ہاں اچھا نہیں کرتے نا دا بچیان راغونډ شوي دي دیوله موږ ټافیانې ورکوو په دې خاطر باندې چې دا د ټورسټو نه یریږي نو دا دومره خلکو یرولي دي چې کله دلته ټورسټ راځي نو دوی کله تښتي کله به یې غوسه شي نو ټورسټو ته مې یو ځل بیا دا خواست دی چې دا خلک یروي ما دا ډېر سافټ خلک دي ډېر نرم خلک دي ډېر په ژوند مین خلک دي او دا کلچرل ډایورسټي باید چې موږ د لاسه ورنکړو ځکه چې یوه لویه فلو دا د ټورسټو راکاږي زموږ ملک ته نو پکار ده چې دوی موږ په هر حال باندې خوشحاله ساتو راشد د دې ژوندی مثال دی او کتې پتې بچوړي چې دي نو هغه خوشحاله ساتي دا اوس ماشومان را روان دي زموږ خواله او دوی له موږ دا ټافیانې مافیانې ورکوو راشد هم روان دی دا ماشومان به
خوشاله ساتو نو الله به دا ماحول ټیک دینه تاسو اندازه لګولی شئ چې دلته څومره ژوند روان دی خلک څومره خوشحاله دي خو یوازینۍ خبره دا ده چې دلته ډسټربنس پیدا کول نه غواړي او دلته په یو خاص انداز باندې مخکې تله غواړي. سلام علیکم بھائی صاحب کیسے ٹھیک ٹھاک خیریت. دا منګه روانو داسې نور ټورسټ هم راغلي دي یو سره یو ګایډ شته دی هغه په خپل انداز باندې ګایډ کوي. دا تاسو بیا کتی شئ چې دې ملګري منګه روان کړي و کالا خان صاحب. کالا خان صاحب یہ کیا ہے؟ कौन सा ये यहाँ से व्यू नजर आता है ना. अच्छा هغه ویو دا چې دا ټول بمبوریت ویلی شي. دا کالا خان صاحب آبادی کتنی ہے اس کی یہ بمبوریت کی؟ ये सर पूरे बमरेट की ये सिर्फ ये गांव اس गाँव की सिर्फ इस गांव की कैलाशियों की कैलाशियों की कैलाशियों की 60 तक होगी घरें 60 तक घरें हैं यहाँ पे. अच्छा ये कम होते जा रहे हैं काला खान साहब यहाँ क्यों? सर ये कम होता जा रहा है ये पता नहीं है ये تاسو کته شي دا یو لوکل ګایډ دی او دا ملګری راغلی دی ټوریزم د پاره دی ورله دا تصویران وباسي دي ماشومانو سره او دا بیا هغه لارې کوڅې دي چې موږ په دې کې روانو. اوس موږ یو پل کراس کو او روانو دلته د دیو چې کومه خپله مقبره ده دیو چې څنګه دلته مړي د هغو اخري رسومات کیږي نو موږ د هغې په طرف باندې روانو او دا اوس تاسو کتی شئ د دیو دا هم یو خپل انداز دی د دیو غم خوشحالي مړی ژوندی څنګه چې ما تاسو ته وختي ویلي و هغې خپل اندازي دا اوس موږ په مقبره کې بالکل وردندو او دا تاسو کتی شئ چې دلته دا دیو مړي. اچھا کالا خان صاحب تو اب بتائیے گا یہ کس طرح آپ لوگ کرتے ہیں ان کا قصہ ہمیں سنائیں. जी सर ये ग्रेवयार्ड ये इस तरह ये तो पहले तो इधर दफन नहीं करते थे ना. अच्छा हाँ पहले दफन इस वजह से नहीं करते थे क्योंकि ये सुनने में आता है कि ये जो अफगान वाले नहीं है हाँ ये वहाँ से आके ना इधर ये अच्छा पे हमला करते थे और उनको कत्ल करते थे. अच्छा हाँ फिर ये डरने की वजह से इधर वो बाहर ज़्यादा नहीं निकलते थे अच्छा वो इसीलिए वो दफन नहीं करते क्योंकि वो टाइम भी कम लेता था ना इधर फिर वो इस तरह बना के. अच्छा और ये चारपाई उस ये बंदे का है जो यहाँ पे दफन है या क्या? हाँ आजकल ये जो दफनाते ये वही है. अच्छा उनका जो चारपाई है उनके जितना भी सामान है घर का वो सब उनके साथ वो लोग दफन कर देते? नहीं वो तो पहले अभी तो वो उनका थोड़ा कुछ जो कपड़े इस तरह. अच्छा सही دا قدرمنو تاسو کته شي دیو خپل یو رواجو مخکې چې به څومره خلک دیو دفن کول نو د هغو سره به د هغو ټول سامانونه چې هغه به یې هم راوړو نو اوس دیو دغه څیز ورو پرېښی دی دا په بدلېدو باندې دی چې دا کلچر ورو هم بدلیږي. دا د دیو مقبره ده دا تاسو کتی شئ او هغه پورې پکې هغه صندوقونه غوندې پراته دي دا به مخکې به دیو مړی ښخونه بل اوس دیو دا کلچر بدل کړی دی او دې کې اوس مړی نشته دی بلکې دا هغه پخواني صندوقونه دي دې کې به دیو خو اوس دیو مړي ښخی د دې ځای د ځایي خلکو د وینا تر مخه. دلته چې د دیو کوم کلتوري توکي دي هغه لګیا دي دا ټورسٹ راغلي دي دا भाई आप कहाँ से आए हैं सरगोदा से? कैसा लगा यहाँ का कल्चर ये जो कल्चरल यहाँ के गुड्स वगैरह ये चीज़ें तो बताइए. हमने सिर्फ सुना था ये चीज़ें वक्त था हमने सुनी थी ये चीज़ें ये ऐसे होता है ऐसे चीज़ें हैं. अच्छा जिंदगी में पहला एक्सपीरियंस. अच्छा बम्बुरेत आप पहली दफ़ा आए तो कैसा लगा? आप इधर गली कोचियों में भी घूमे उधर घरों में भी गए तो कैसा लगा? अभी तो हम अभी पहुँचे हैं 2 या 3 घंटे. अच्छा बहुत ही डिफरेंट चीज़ है बंदे की थकावट उतर गई है जितना सफ़र किया तकरीबन 12-13 घंटे सफ़र. अच्छा ये कल्चर आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने जा रहा है तो क्या बताएंगे आप इसके बारे में क्योंकि अभी ये घर भी कम होते जा रहे हैं लोग अवॉइड करते हैं इस कल्चर को थोड़ा बहुत ये श्रिंक होता जा रहा है ना. बेसिकली एजुकेशन का इशू. हाँ एजुकेशन जब आती जाएगी आहिस्ता आहिस्ता दोनों की माइंड बिल्ड होती है. अच्छा उसके हिसाब से फिर जिस टाइम तालीम आती है ना रोजगार बंदे का बनेगा ऑटोमेटिकली बंदे का माइंड
सेटअप थोड़ा सा चेंज होता है, उसकी वजह से ये चीज़। अच्छा। जो मुझे समझ आया यहाँ, तो अगर ये कल्चर गया हमारे हाथों से तो ये हमारा फ़ायदा होगा या नुकसान? नुकसान होगा। एक डिफरेंट चीज़, एक मतलब मेरी 27 ईयर एज है, हाँ हाँ तो मैंने जब से होश संभाला तो मैंने इन चीज़ों के बारे में सुनता रहा। हाँ हाँ। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस हुआ है, तो ये मतलब अच्छा। बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है, अच्छा, ये कल्चर नहीं जाना चाहिए हमारे हाथों बिल्कुल से। नहीं जाना चाहिए। अच्छा जी, थैंक यू सो मच। खुश रहे कदरमनो दा د دې ز सरगोदे न रागले यो मिलमो और दे वही चिदा कल्चर तलने दी पकर। भाई साहब आप कैसे हैं? ठीक ठाक। आप यहाँ के लोकल हैं? अच्छा, ये शॉप आपका है? ये तकरीबन मेरे कज़न का कज़न का। ये आप लोग किस तरह बनाते हैं? इसका कोई ख़ास तरीक़ाकार है या ये चीज़ें जो आप बनाते हैं, और किन चीज़ से आप ये बनाते हैं? ये वूल के बना है, अच्छा ये कॉटन के बना है, खुद अच्छा। लेडीज बाय हैंड बनाते हैं। अच्छा, लेडीज़ बाय हैंड बनाते हैं ये। अच्छा, और ये किस तरह है? सस्ता है या महंगा है या? नहीं, ये लोग तो बहुत सीधे साधे लोग थे। अच्छा आज से 10 साल पहले जो रेट था, आज का भी वही रेट, उसी रेट। अच्छा, वही रेट है। अच्छा इतना मैच्योर नहीं है ना, सीधे साधे लोग थे। अच्छा, अच्छे लोग थे, ठीक। सही। और ये जो कोरोना वायरस आया है, इनकी वजह से आप लोगों के कारोबार पे ज़ाहिरी बात है नुकसान होगा या असर पड़ा? नहीं आ रहा है। अच्छा, कोई नहीं आ रहा, तो आप लोग भी खफा है इसलिए? हम तो कोरोना के बारे में तो पता ही नहीं है, फिर हम अपनी जिंदगी, हमारा अपना जिंदगी चल रहा है जैसे पहले चल रहा है, ऐसे ही चल रहा है। अच्छा रहे, आबाद रहे। कदरमनो दलता दा खलक ज़े पे ज़े बांधे पे माखामी की वलाड़ी ना वलाड़ा। सलाम अलैकुम जनाब, क्या हाल है? ठीक ठाक, खैरियत? बशाली दूर दा د دیو یو خاص ځای دلته په خاص وخت کې د دې ځای پیغلې راځي او هغو بیا هم دلته دغه وختونه تیری. د دې ځای طرز تعمیر تاسو کتلی شئ، ډېرې ښایسته ګټې را جوړې شوي دي. دا کتې پتې بچوړې چې دي دا ښه خوشحاله ځان له روان دي. کتې پتې بچوړه کرکال د دې ځای نوم دی. په دې بازار کې موږ روان وو، ځای په ځای باندې ټورسټ هم راغلي دي. اوس د ماښام خړه راخوره ده او باران هم نری نری شروع دی. بس دا ټورسټ دلته راځي، خو چونکې کووډ 19 راغی، کورونا وایرس، د هغې د وجې نه د دې خلکو په ژوند جواک باندې، په ټوریزم باندې یو ډېر لوی اثر پرېوت. نو باید چې د دې خلکو دا اکانومي چې کومه بوسټ کوي ټوریزم، نو چې هغه موږ د دیو نه ونه تروړو او دلته د خاص SOPs سره موږ د دیو دغه ټوریزم ته یو لار ورکو، ځکه چې د دې خلکو زیاتره د ژوند دارو مدار هم په دغه ټوریزم باندې وي. بیخي ماښام رانږدې دی، یو ځایي هوټل کې د سیارانو سره مو ماښامی دی. باران نور خوند را پیدا کړی دی او موږ کیمپینګ هم دلته را جوړ کړی دی. او دا زموږ یاران ناست دي، دنده یو ښایسته بانډار را شروع دی او زما یاران، زما دوستان د بمبورید په ښکلاګانو کې. السلام علیکم وروره. یله که را سلام خو سم نر سلام وایه که نه؟ تاسو به وایه که په بمبورید کې تاسو نه هم سلام هیر شو. دا موږ راغلو چې دلته ډېر خواږه خواږه یاران ناست دي او تاسو دا یو یو ملګری زمونږ کتی شئ. د ټولو د مینې ډېره زیاته مننه کومه. راشره داسې به کوو که نه چې یو کلام به وي او د کلام نه پس به بیا خپلې قصې مسې کوو. ته لکه ګل د پیغمبر، آها، ته لکه ګل د پیغمبر، آها، نوړي لتا نمی نظر جانان ته لکه ګل د پیغمبر، ته لکه ګل د پیغمبر. آها، زړګي للمو ته ملاري وکا، زم زما کو سر جانانا. د زړګي للمو ته ملاري وکا، زما زما کوثر جانانا. زړګي للمو ته ملاري وکا، آها، زما کوثر جانانا. ته لکه ګل د پیغمبر، ناوړي لتا نه مې نظر جانانه. ته لکه ګل د پیغمبر. راوشي بیا برا تر غاړې وځي، دومره پتا لرم باور جانانا. هو رابشي بیا برا تر غاړه وځي، دومره پتا لرم باور جانانا. رابشي بیا برا تر غاړې وځي، آها، دومره پتا لرم باور جانانا. آها، ته لکه ګل د پیغمبر، ناوړي لتا نه مې نظر جانانه. ته لکه ګل د پیغمبر.
قدرمنو دا یوه کلاشۍ ابۍ د ابۍ پښتو درځي پښتو نه درځي اردو نشتا नहीं जानता है किधर अभी किधर जाना है आपने हाँ जाना किधर है जमींदारी के लिए जाना है उर्दू नहीं जानता है قدرمنو دا ابۍ ګله چې دا په خپل یو کلتوري لباس کې روانه ده او دا وایي چې زه زما زمیندارۍ له خو په اردو هم نه پوهېږم په پښتو هم نه پوهېږم هر سهار چې دیو پاسي نو دیو ځي خپلو دې پټو ته زمیندارۍ له او هغه زمینداري چې ده نو هغه بیا د دیو د معاش حصه جوړیږي دا پورې د دې سره څه ماشومان روان دي دغه هم زمیندارۍ له دیو ټرین کوي د ځان سره یې بوځي او دا د دیو یوه سلسله چې هغه هر سهار روانه دا زمونږ واپسي سفر شروع شو د بمبوریت ویلي نه چېرته چې مونږ یوه ورځ تېره کړه د دې ځای لارې کوڅې کلتور خلک ژوند جواک بیا د دیو کار روزګار له روانېده دغه ټول مو در سره شریک کړه دغه روډ د واپسۍ څنګه دی دا درته هم ښیم قدرمنو زمونږه واپسي روانه ده خو دا روډ داسې دی چې ته به وایې چې په پولیس ویرات باندې واپس کېږم دا د بمبوریت نه د واپسۍ لاره ده چې په هغې باندې مونږ را روانو زه پوه نه شوم چې دومره یو کلچرلی ریچ دی دومره یو کلتوري او یو زمونږ د اکانومي دپاره د ټورسټو د راښکلو دپاره د هغو د ټرانسپورټو دپاره یو دومره لوی ځای او د هغې روډ په دې حال باندې دا ډېره د افسوس خبره ده نه یم پوه چې په دې کې څه حکمت کیدی شي د ریاست د لسیزو اوږد کلتور بلکې د تهذیب یوه لویه برخه د بمبوریت د بریر او د رومبور په شکل کې د حکومت د عدم توجه ښکار ده اوس هم دغه خلک په روډ پسې ستړي دي کړېږي اوس هم دغه خلک د ژوند جواک د سهولیاتو نه ډېر لرې دي او د هغه ځای د ځایي خلکو په وینا باندې دغه کلچر لګیا دی ډېر په تیزۍ سره هغه د زیلو نه وځي هغه روکېږي ختمیږي دغه کلچر دپاره د پوره نړۍ نه فارنرز راځي سیلانیان راځي ټورسټ راځي یوازې هم په دغه خاطر باندې چې دغه کلتور وګوري دغه د کلاش چې کوم روایت دي دا وګوري خو اوس په هغه ځای کې د ګوتو په شمار باندې یو څو کورنۍ پاتې دي که دغه کورنۍ د منځ نه لاړې د دې ځای دغه کلتور د دې ځای د تهذیب دغه برخه دا به د منځ نه لاړ شي کم چې د خیبر پښتونخوا کم چې د هیواد او بیا په تیره د چترال دپاره یو ډېر لوی زیان دی ضرورت د دې خبرې دی چې دغه کلتور محفوظ شي د دې د پریزرویشن دپاره هلې ځلې وشي تر څو چې دغه کلتور د دې سیمې د اقتصاد دپاره په کار راوستی شي د بمبوریت نه افسر افغان ته اجازت راکوي خوشحاله او بریالي اوسئ